پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زب و تاسو ته افضل ترین استغفار در وشیم، افضل ترین. یعنی استغفار دا معنا مروي استغفر الله رب اغفر ورحم وانت خير الراحمين. دا ټول خبرې یو دي چې یعنی الله زما مغفرت تو فرمایا، لما ګناه سوي ده، لما خطا سوي ده، لما په قصد سوي ده، لما په ير سوي ده، لما په خطا سوي ده. دا استغفار دا معنا ده چې الله ما ته معافي وکړي. صحیح سلوک. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي نو زه به در وښیم چې تر ټولو اعلی بهترین خوندور افضل ترین استغفار کوم یو دی. د الله رسول فرمایي و چې کله یو سړی راولاړ سلو دغه استغفار یې ووایي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني، یعنی یا الله ته زموږ رب یې ستاسې علاوه بل څوک نشته، تا موږ پیدا کړي یو، زه پیدا کړی یم. وانا عبدک وانا على عهدک ووعدک، زه ستا بنده یم، زه ستا پر عهد وعده چې ما ستا سره کړې ده زه پر هغه ولاړ یم. ما استطعت تر څو زما وس و قدرت اعوذ بک من شر ما صنعت، یعنی یا الله رب العزت چې کومې ګناوې ما کړي دي زه پر هغه مطلب لتا معافي غواړم، ما ته پناه راکې. او ابو لك بنعمتك علي، او زه دا گواهی ورکوم، زه اقرار کوم، زه اعتراف کوم چې یا الله رب العزت ما ته چې ستا کوم نعمتونه ملاو سوي دي و بالکل دغه چې ده. و ابو بذنبي، او دا اقرار کوم اعتراف کوم چې زه ګناهګار یم، زه ګناهګار یم، زه بې لار یم، زه بې دینه یم. نو فغفر لي، زما مغفرت وفرمایه. انه لا يغفر الذنوب الا انت، یا الله هیڅوک زما ګناوي نشي را بخښلی، نه د چا ګناوي بخښ یو تی بخښلی سم، یا الله ته ما تر و بخښم. د الله رسول فرمایي من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنه. یو سړی را ولاړ سلو ما شام دغه توري وویل، دغه استغفار ووایي. د الله رسول فرمایي یقین به یقین چې الله ته زموږ رب یې، ستاسې علاوه څوک نشته، تا زه پیدا کړی یم، زه ستا بنده یم، ما ستا سره وعده ده، زما ستا سره عهد دی چې تر څو زما وس و زه به مطلب ستا نافرماني نه کوم، وعده الخلافي به نه کوم، او هغه خبرې چې هغه مطلب لما ګناوي سوي دي یا د هغه رقم مطلب لما یو بد کار چې دی هغه سوی دی، یعنی هغه زه پناه غواړم د دې ټولو بد کارو چې کوم لما سوي دي یا زه کوم یا راڅخه کېږي، او دا زه اقرار کوم، دا اعتراف کوم چې تا ما ته ډېر نعمتونه راکړي دي، او دا اعتراف کوم، دا اقرار کوم چې زه ګناهګاره یم. د الله رسول فرمایي ته دا تورې ووایه او بیا دا هم وایه چې الله بخښل والا یو ته یې. د الله رسول فرمایي ستا پر دې خبرو یقین و ماښام دې وویل دا تورې، سهار لره خدا نه خواسته مړ شوې. د الله رسول فرمایي ته جنتي یې، یا سهار دا توري تا وویل ما شام لره مړ شوې. د الله رسول فرمایي ته جنتي یې. الله رسول فرمایي ته جنتي په دې خبره باندې چې کله یو سړی راولاړ شي دغه توري ووایي. ترمذي شریف حدیث د الله رسول فرمایي الا وجبت له الجنه، کدا توري چا ما شام ویل سار لره مړ سو وجبت له الجنه، جنت لره واجب دی، او که سهار ویل ما شام لره مړ سو د الله رسول فرمایي جنت لره واجب دی. ور دا خبرې د امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله نه دي، دا د زموږ د دیوبند د بزرګانو د اولیاء او د مشایخو نه دي، دا د الله د رسول دی، او د الله رسول چې خبره کوي هغه د الله له جانبه کوي. نو بیا به ما ته په دې کې شک را پیدا کېږي، بیا پر پیرانو ګرځو چې یاره ما ته د کلمې راوړشي چې خدای ما معاف کړي. الله رسول دی، د الله رسول رسول دی، بیا مرغلو بل چاله چې یاره یو داسې ناولاده ذکر راوړشي. ناولاده ذکر ولې ته د الله رب العزت خاص بنده یې. موسی علیه السلام الله ته ویل الله داسې کلمې راوښیه چې زه هغه وایم زما ستا په مابینځ کې تعلق، هغه لا اله الا الله وایه. شیخ زکریا صاحب رحمه الله حدیث نقل کړی دی، او یا الله دا کلمې خو ګرد کائنات ګرد جهان وایي، دا کلمې خو ګرد جهان وایي. موسی علیه السلام ډېر په ناست پاست وکول دی تورې راوښی چې خالص ما او ستا تعلق سره. الله ول نه زه خو یوازې ستا رب نه یم، زه خو یوازې ستا خالق نه یم، دا ټول زما مخلوق دی، هر سړی دا غواړي چې زما د رب سره تعلق چې دی هغه جوړ شي. بیا ورته وفرمایلې الله ورته ویلې ول دغه تورې چې ما در وښول چې لا اله الا الله دا د کاغذ پر یوه
ټوکړه باندې ولیکه دا اوم ځکه و اسمانونه دا عرش و کرسي دا د ترازو په یوه پله کې کښېږده دا لا اله الا الله په بله پله کې الله فرمایي زما د ذات څه علاوه نور ټول کائنات د میزان ترازو په یوه پله کې کښېږده لا اله الا الله په بله پله کې کښېږده خبره خلاصه ده دا صرف د ایمان سره تعلق لري دا د عقیدې سره تعلق ایمان برابر عقیده برابر آمنا وسلمنا او که بیا ته مطلب اعتراضونه کوي خبرې پکې راباسي شک پکې پیدا کوي دا زما او ستا د خپل زړه د خپل فکر هغه خوبس دی خباست دی چې موږ د الله او د رسول په خبرو کې هم شکمن یو چې یاره ته واده به څنګه ځي زما په خبره کې زر نه 50 لکه خبرې پیدا کېدلی سي لیکن د الله او د رسول په خبرو کې شک لیدل دا د ایمان زیاده بس ایمان لاړ صحابه فرمایي د صحابه کرامو ویلې ول دا کېدلی سي چې زه د خپل بابا څخه نه پیدا سوی د بل چا څخه دیم زما دي خیانت کړي څومره عجب غلطه خبره ده څونه درنه خبره ده لیکن د صحابه داسې ایمانونه ول د الله د رسول چې کومه خبره ده پکې وسره شک نشته موږ ته ګوره موږ غلی یو موږ دوکبازان یو موږ په ډماران یو د خپل عزت د محمد رسول الله تر عزت ډېر خوښ دی بس دا وایي چې یاره دا نو څنګه کېدلی چې زه دې په زړه کې دا خبره راوګرځوم چې کېدلی سي زما عدید یې نافرماني کړې خیانت کړې دا تورې موږ نه وایي صحابه کرامو دومره ایمانونه وو دا خبره ودې ته یو شی نه معلومېدله ولته څه وایه ورور هېڅ خبره نه ده د الله رسول فرمایي چې دغه استغفار سړی سهار ووایي یقین هم د هغې چې دا کم تورې وویل سهار یې ووایي ماښام لره مړ سو دا جنتي دی دا ولاړې جنت لره او که ماښام ووایي سهار لره مړ سولو او د الله رسول فرمایي ترمذي شریف حدیث کې بیا دا دی چې مطلب ته سهار ووایي نو بیا ماښام لره مړ شو وجبت له الجنه جنت لره واجب دی د الله رسول فرمایي وای داسې ګناه وسته کله کله د چا څه ګناه وسي دا زموږ بزرګان اولیاء مشایخ چې ګناه به ځینې وسو دومره به شرمنده وو بس دا بیا فکر چې اودس وکړم 2 رکعاته نفل وکړم تلاوت وکړم بس بیا به زه د الله څخه معافي وغواړم یا په تهجد کې د الله څخه معافي وغواړم په تهجد کې د الله څخه معافي وغواړم دی اوس په زړه کې دغه دی چې زه بس د شپې تهجد راپور سم پر دې ګناه به د الله څخه معافي وغواړم د الله رسول فرمایي د هغه توبې څخه مخکې الله ستاسو معافي وکړي د توبې څخه مخکې الله تعالی معاف کړي ولې ته په زړه کې صادق یې رښتینی یې الله در خبر دی الله را خبر دی چې یاره دی خو د شپې توبه باش پروا نه درځي به وسته قبول کړه لکه چې موږ ته بازار لره ورسو یو سړی ډېر خرڅ سړی یې په رجسټر کې خبر لیکلی دی زما پر تا دونه پیسې باندې دي تور توزې راوړم ماپښین لره دی سهار لا میټاو کې ماپښین دی روپۍ راوړې نه دي یاره خو پر دی یقین دی چې دا سړی سم سړی دی د هغه چې د الله په دربار کې داسې خلک شته چې الله رب العزت پیدا کړی دی عزت د په زړه خبر یم چې د رښتیا او توبه باسي موږ ټګان موږ غلی یو موږ د الله په دربار کې غلی د محمد رسول الله په دربار کې غلی په خپلو کې خودونه غټ غلی چې ګر سره پر هغه باندې شان د الله رسول فرمایي ګوره د بخاري شریف حدیث مې درته وایي عجب او موږ څونه ګناهګار یو موږ څومره ګناهګار یو امام غزالی صاحب امام رازی صاحب رحمه الله فرمایي موږ دومره ګناهګار یو که دا زموږ ګناه د ډبرو په صورت کې کو بس دغه د ورځې موږ څو ګناوې کوو د هغو مطابق ډبرې کور ته ورغورځوو د ورځې 100 ګناوې 1000 ګناوې موږ کوو 15 ورځې بعد به دا کور د ډبرو ډک شي اشه نو زما او ستا عملنامه ولې د ګناو نه ډکېږي او نو لهذا میټاوېده بیا هم کوو چې کله ګناه راڅخه وسوله بیا به موږ فورا د میټاوېدو کوشش کوو ګناه موږ کړې ده د الله نافرماني مې کړې ده هغه الله له راسه ما غلطي وشوه خبره خلاصه ده هېڅ حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي د انسان تر ټولو لوی سپارښي چې دی لکه چې زه تا ته وایم ته ما ته ته راځه فلاني سړی زما سپارښ وکړه د الله په دربار کې تر ټولو لوی سپارښي چې دی هغه د انسان خپل اقرار جرم دی د خپل جرم اقرار یې وکړي وله ما دا کار سوی یا الله له ما دا غلطي وسو زه معافي غواړم پتا خبره زما استاد لپاره کافي ده د بنده دربار لره ورسه هغه خالی وي منه چې و دا کار ما کړی نور شي نشته تله ما وسو زه معافي غواړم زه مجرم یم زه ګرم یم زه ملامت یم بس ما څه دا غلط کار سوی دی نو اوس په دې ځای کې د الله رسول فرمایي معافي کړه کې نه معافي د قیامت پر ورځ ما حوض کوثر له مراد صحیح سلو دا خو یو تور سید الاستغفار چې هغه درته وایي او بس تیز د کوي څنګه دا هم ډېر لوی جرم دا هم ډېر لوی ګران کار
خو بیانونه دغه دي اوري 4 بیان دی واورېدی زوی ته ووایه ورور دا راولیکه نو موږ خالي اورېدلو دپاره خو نه یې ناست نه زه نه ته چې څه اورو هغه به وایو په ویلو یې ما او تا ته خدای دغه شیان راکوي په اورېدلو یې نه راکوي چې ما تا ته سید الله استغفار ووایي نو بس ته ما دی استغفار واورېدی لکه چې ما او تا کور له وړه راوړو وړه به راخلي هغه ځای تنکي کوې به اور به بلوې ډوډۍ به پکوې بیا به یې خورې بیا تا ته پیدا رسوي نو دغه رقم دا زما چې کومه خبره زما وکړله یا بل عالم بزرګ وکړله نو هغه اورېدل نه دی اورېدل خو خالي غزل دی سړی یې واوري بس صدقې نفس خوشحاله سي صحیح سو یا یو کوچنی بچی دی بابا ته ګایېږي اورېدل هلک بابا به هغه عمل نه کوي خالي د خبرې خوند ورکوي لیکن د الله په دربار کې اورېدل نه یو اورېدل د قرآن راغلی دی چې قرآن ته واوره خالي غوږ په وسته په تراوو کې په لمانځه کې موږ غوږ په نیولی دي لیکن چې دا شیان دا زما ستا دپاره دوا ده دوا به خورو نو خوړنګ دا ده چې ما ورته بیا وایي سهار یې وایه ماښام یې وایه پیغمبر علیه السلام قول کړی دی صحیح سلو